نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وای چې پچا کې دا درې خبرې موجود شي زه د دغه انسان د پاره په جنت کې پمنځ باندې پکور کې ذمہوار یم د جنت پمنځ کې بوله الله کور ورکوي چا کې چې دا درې خبرې موجود شي یو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وای لمن ترک المراء وان كان محقا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وای کم سړی چې جګړې پرې خو دي کم سړی څه پرې خو دي کم سړی چې جنگ جګړې پرې خو دي وان کان محقا اگر چې دې په حق وي اگر چې دې په څه وي په حق وي جګړه کوي موږ ورته وایو لکه جګړه مه کوه ولې زه په ناحقه باندې ما زه په ناحقه یم ولې نبی علیہ السلام فرمایي کم سړی جګړه پرې خو ده اگر چې په حق دی اگر چې په حق دی نو نبی علیہ السلام فرمایي دې سړی دی به الله تبارک وتعالی د جنت په منځ کې کور ورکوي او د جنت په حورو کې چې کومه حوره ده د خوښه الله به ورته هغه نصیب کوي نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي لمن ترک المراء وان كان محقا یو سړی په حق باندې هم جګړه پریدي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي الله به ورته د جنت په منځ کې کور ورکوي یو دویم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي لمن ترک الكذب وان كان مازحا نبی علیہ السلام فرمایي وای د جنت په منځ کې د کور ذمہوار یم هغه سړی لره چې هغه دروغ پرېښودل وان كان مازحا اگر چې په ټوکو کې وي اگر چې وسه کې وي الله دې زموږ په حال رحم وکړي زموږ ټوکې څه وي غول غپاړ یو ځای کوه او څه ګډې وړې وایه دروغ را یو ځای کوه خلک خندوه بس دا لوی مزاکي سړی دی هلکه د څه شي مزاکي دی غول خوري دروغ وایي ځان هم ګناهګاروي ځان هم غر کوي تا هم غر کوي نبی علیہ السلام فرمایي یو سړي دروغ پرېښودل وان کان مازحا اگر چې په ټوکو ټکالو کې زمونږ د خلکو دا بد مصیبت دی که نه دروغ به درته ووایي نو چې کله تا راګیر کړو لکه تا خو ماته دروغ ویلي دی وایي مړه ګپ مې لګو سړی ته به ګپ هم نه پوهېږي ګپ مې لګو ګپ یې نه لګو ښه رښتیا خبره یې کوله خو چې ګیر شو نو اوس وایي ګپ مې لګو څه مې لګو ګپ مې لګو ګپ څه شی دی لکه ګپ دی ته وایي دروغ وایه نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وایي د هغې سړي دپاره زه د جنت په منځ کې په کور ذمہوار یم چې هغه په ټوکو کې هم څه نه وایي دروغ نه وایي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وایي زه د جنت د بنګلې ذمہوار یم خاص په منځ کې به ولا الله اوچته بنګله ورکوي کم کس لا لمن حسن خلقه د چا چې اخلاق ښایسته وي د چا چې څه ښایسته وي اخلاق ښایسته وي اخلاق تاسو ته وایم دا ښایسته اخلاق داسې شی دی که نه حدیث مبارک کې راځي وایي د قیامت په ورځ په میدان محشر کې د ښایسته و اخلاقو من وزني بل عمل به نه وي خیسته اخلاق چې څومره وزن لري که نه په تله کې وایي داسې بل عمل به دومره وزن ونه لري اخلاق خیسته که د هر چا سره خندرورې راځه تکبر مه کوه د انسان به څه تکبري د انسان به څه لویي د انسان به څه لویي څه تکبر به وي څه به ته اوچت اوچت کېږي سوچ وکړه په خوړلو کې الله ته محتاج په ویستلو کې الله ته محتاج په هر کار کې الله ته محتاج نو متا کې تکبر د کم طرف راغی خیسته